بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سورة البقرة 220 نمبر آیت تے مخ کی سلور امرون ذکر شو چې په هغه سره د کورنۍ نظام هغه برابرېږي. اوس دې آیت کې الله رب العالمین پنځم امر ذکر کوي چې ستاسو معاشره او کورنۍ نظام به هله صحیح کیږي چې د یتیمانانو د مال هم تاسو حفاظت کوئ. د مخکې آیت سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې آیت کې ذکر شو چې شراب او د جوارۍ نه به سړی ځان ساتي، د هغې نه به ځان دی بچ ساتي. نو په شراب او د جوارۍ نه بچ ساتل د دې سره د خپل ځان اصلاح کیږي. نو اوس دې آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې ستاسو په ذمه باندې دا هم دي چې د یتیمانانو اصلاح به هم کوئ. ځکه د مؤمن سړي دا صفت دی چې دی به د ځانم اصلاح کوي خو ورسره سره د بل مسلمان د اصلاح کوشش به هم دی کوي. ټول خیر به ځان دپاره نه را جمع کوي بلکې د بل مسلمان سوچ او فکر به هم د ده سره په دماغ او په زړه کې دغه رنګ اشاره کوي په دې آیت کې دې خبرې ته چې څنګه چې په تاسو باندې شراب او جوارۍ نه ځان ساتل دا لازم دي چې دغه حرام سیزونه دي، نو دغه رنګ د یتیمانانو د مال نه به هم سړی ځان ساتي. د یتیم مال په ناحقه باندې خوړل دا هم داسې حرام دي لکه شراب او جواری کول چې حرام دي. فی الدنیا والآخرة د دې فی الدنیا والآخرة د دې تعلق دی د دې تیر شوي آیات لعلکم تتفکرون سره، یعنی الله فرمای دې د پاره چې تاسو سوچ او فکر وکئ په دې دنیا په باره کې او د آخرت په باره کې. مطلب دا دی چې تاسو په دنیا کې ټول مال هم مخرج کوئ، لږ سوچ او فکر سره ژوند تیروئ. ولکه یو سړي سره څه په کور کی او دی لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان دا کور را جارو کی او ټول د الله په لاره کې خرج کی، نو صحابه هغه خو ډېر لوی مقام لرلو خو موته خو کمزوري. نو الله وایي داسې به نه کې چې ټول مال خرج کړو بیا بل ته لاس نیشي چې چا به اوس ماله سراکه د بچو مې د خوراک څه نشته. دغه به هم سړی نه کوي خو بل طرف ته به سړی دام نه کوي چې په دې جیب باندې چتې کېنولي د پاسه
چې دا جبو دی بالکل راګرای نه لاس ولا نه وړي د الله د رضا دپاره نه خرج کوي نه الله وی لږ د آخرت دپاره به م سوچ کې مخکې ځان دپاره څه ولیږه چې هغه دې بیا په کار راشي. نو فی الدنیا والآخره په باره د دنیا او د آخرت کې تاسو له فکر او سوچ پکار دی. ویسألونک عن الیتاما او تپوس کوستانه ای پیغمبره په باره د یتیمانانو کې څنګه چې مخکې تپوسونم صحابه کرامو کړو نو دا تپوسم صحابه کرامو کړو. د دین مخکې یو 2 سورتونه د سورۃ البقره نه د قران کریم نازل شوي دي اگر چې په ترتیب کې رستو را روان دي. یو د سورۃ الانعام چې ومه پاره کې برازي، یو د سورۃ المائده چې غالبا چې هغه شپږمه پاره کې برازي. د سورۃ الانعام آیت نمبر 152 چې کله نازل شو چې ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، الله فرمایي چې تاسو د یتیمانانو مالونه مخورئ. دغه رنګ بیا چې دا آیت نازل شو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، الله وی څوک چې د یتیمانانو مالونه خوري دا په خپلو خېټو کې د جهنم اور اچوي. دا آیاتونه چې کله نازل شو نو صحابه کرام ویریدل. صحابه غړي روچت خلکو هغوی ویریدل. نو هغوی په هغه وخت کې چې د چا سره یتیم و، مثال په طور رور مړ شوی او د هغه بچي ورته پاتې شوي و، تره به کفالت کو نو هغه راولګېدو د دې یتیمانانو د ځان نه جدا کړل. څنګه جدا کړو؟ دومره احتیاط صحابو شروع کو چې پخلی به کو نو ځان دپاره به جدا سالن او روټۍ پخوله او د یتیم دپاره به جدا سالن او روټۍ دا به پخوله. یعنی کم چې د یتیم مالو د پلار نه چې ورته پاتې شوی نو د هغه د مال نه به جدا هغه دپاره خپل پخلی کو او ځان دپاره به د خپل مال نه خپل پخلی کو. دومره په احتیاط باندې ژوند تیرو. تر دې پورې وای کله چې به یو یتیم ماشوم له روټۍ ځان نه تیاره کړه او هغه یتیم به موړ او هغه خو ماشوم هغه ویلې بس زه نه خورم زه موړ یم، هغه روټۍ به سبا ته پاتې شوه. چې سبا ته به پاتې شول نو چې سبا ورځ به پراله نو هغه سالن به م خراب شوی او هغه روټۍ به م څه وه وچه شوې به د خوراک نه به وتې وه، خو دوی به نه استعمالوله په خپله. ولی دوی به یریدل چې الله وایي چې د یتیمانانو مال به نه خوري که چا وخوړو د جهنم اور خېټه کې اچولی. نو د دې وجې نه هغه سالن به م خراب شو، روټۍ به م خراب شو، خو دوی به ځان دپاره نه استعمالو. نو دا کار خو یقینا ډېر ګران و چې په کور کې به 10 تنانو یو به ورسه یتیم ماشوم و نو د 10 به ځان نه خوراک پخو دی یو له به ځان نه پخو. نو په ځان باندې ډېره زیاته ګرانه کړې وه چې د ځان پخلی ځان نه و د یتیم دپاره به ځان نه پخلی کو. نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو الله رب العالمین ورته جواب نازل کو. قلت ورته ووایه ای پیغمبره اصلاح لهم خیر، اصلاح د دوی دپاره خیرون دا غوره ده. یعنی ته دوی ته ووایه چې تاسو د یتیم دپاره اصلاح او خیر لټوئ. دغه دا مطلب نه دی چې تاسو ته پخلی د یتیم ځان نه کوي، خوراک سکاک ولا ځان نه کوي، بلکې په کم کار کې چې دغه یتیم ماشوم خیری بس تاسو هغه لټوئ. اگر چې خوراک سکاک ورسره ستاسو خیر دی یو ځای دی. وان تخالطوهم فاخوانکم، او که چرته ګډون کوئ تاسو د دوی سره، یعنی مطلب دا دی دا اجازت م ورته ورکو که تاسو د دوی سره ګډون کوئ خیر دی یو انګولې پخوئ په یو لوښي کې پخوئ، دا یتیم به هم درسه خوري او تاسو به هم خورئ، ګډون هم ورسره کولی شي. ولې فاخوانکم، الله وایي دا خو ستاسو ورونه دي. څنګه چې یو ورور د بل ورور سره یو ځای اوسیږي که نه اوسیږي، د کور خوراک سکاک ګوره مزه په دې کې دا یاد وساتئ کله چې شرکتي ګڼ رونه دي خو چې په یو کور کې او په یو کاسه باندې خوري د دې یو خوند او مزه ده. 15 مرلیزې دي خو چې 8 رونه اتفاق پکې په دې کې خوند او مزه وي. او چې کله بیلتون رالی نو په یو ورور باندې ګوره دا کور بیا تنګیږي. بې اتفاقي دومره ظالم شی دی او شیطان په خوشحالیږي
نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. اتفاق کې ډیر لوی برکت الله به خیر اچولي. باقی جنگ جګړې په هر کور کې راځي، خو لګو کشر لم لحاظ ساتل پکاري، د مشر خیالو ساتي، مشر لم گزاره کول پکاري، ژوند به ډیر خسته تیریږي. نو الله وی فاخوانکم دا خستا سورونه دي. په دې ورونو کې اشاره وکړه دې خبره ته چې څنګه یو ورور د بل ورور سره همدردی کوي. همدردی کوي کنه کوي؟ یو ورور د بل ورور سره همدردی کوي. یو ورور را لګي د بل ورور مال خوري، خو چې کله مال د هغه نه والی وي خوري نو دا بل لا ولګي به ته تپوس کوي چې تا په پلان کې وخت مانه دومره اغستې وسراله سوکه وسراله راکه. په ظلم باندې خوراک نه دی مراد بلکې په اجازت سره دی. نو الله وی تاسو خیر دی کړه دی یتیمانانو مالونه تاسو ځان سره شریک کوي او خوره، نو چې بیا را غټ شي به کینه او حساب کتاب ور سره وکا چې بچی ته معشوم وي ستا دومره مال لګولې دی، دا ما په خپل حق کې لګولې، ستا د حق نو دا دومره پیسې دي کیږي دا تسو کا دا والا. والله يعلم المفسد من المصلح، او الله تعالی پیجنی فساد کون کې من المصلح د اصلاح کون کې نه. پدې کې الله رب العالمین وس یو قانون ذکر کړي. الله فرمایي چې ګوره ما ته دا پته ده، ما ته د دې خبرې دا پته ده چې کم سړی فسادي دی او کم سړی اصلاح راوستون کې دی. لکه الله وی او سړی دی دا نه وی چې زمړه دا خو یتیم دی او معشوم دی او دې په دې وخت کې په دې باندې سپويږي زبې د ځان سره شریک کم او چل او بانه ورته جوړوم او مال به تیست سکوم، مال به توخم دوکا په بانو په چلونو باندې. نو الله وی ټیک دا خو معشوم دی نه پويږي، خو زه خو په پويګم کنه، ما ته خو پته را چې تا د دې معشوم مال اوخه په دوکو په چلونو باندې. نو الله وی ګوره ما نه نشه خلاصې دې زبدي راونی سم زبدنه د دې معشوم په سر باندې سوکم تپوس بدن وکم. اوسم ډیر خلک را لګي د یتیمانانو مالونه په چلونو باندې خوري. په دې معاشره کې یو رواج دی اوس الحمدلله ډیر کم شوی دی، خو بعض علاقو کې شته دی. یو پلار به وفات شي داغه به یتیمانان بچی پاتې شي، بچی به یتیمانان پاتې شي، خیرات خواره خلک براولږي ویل شابه د پلار پسې د خیرات کول پکار دي. هب یتیمانانی ماشومان به د خپل د جیب خو نه لګی کنه، د اق ماشومان او مال له پاغي ولا تعالان ګټ کی. نو خیرات خورو خلکو ک مولیانی او کامیانی هغه خو په خپل خېټه غوړي خپل فائدې ده پکې د براولږي د صابونونو پیټۍ بم ور باندې راوړي، خړیر جانمازونه بم ور باندې راوړي، او په خوا به ور سره د کپن صادرې مور کولی دیګونه بم پاخه کی. نو دا ګور ډیر لوی ظلم دی چې د یتیم سره کیږي، ځکه لا تقسیم د مال نه دی شو تا ور باندې به تعالان ګټ کو. ولو شاء الله کچرته غختل الله تعالی لا اعنتکم نو تاسو به بچ کړي وې د دې تکلیف نه. پدې کې الله رب العالمین خپل احسان ذکر کوي. ور الله رب العالمین مونږ ته دا دین دومره آسان کړی دی. الله وی کچرته ما غختل نو ما په تاسو باندې تکلیفي خېوي. اعنتکم عنتا ډیر زیات تکلیف ته وي، کله چې د لاس یا د خپې اډو کې مات شي او دغه اډو کې به سړی ورولي او دا اډو کې به دوباره مات شي، دي ته په عربی کې عنت وای. نو چې دوباره مات شي نو دا به تکلیف ډیر کوي، درد کنه کوي چې به ورولي به ډیر تکلیف کوي. نو الله وی کما غختل تاسو باندې په تکلیف کې اچولې وي، څه مطلب ما به در باندې دا فیصله سخته کړې وي چې ګوره خبردار د یتیم د مال نه به ته 1 روپۍ نه لګي، یتیم له به بیل روټۍ تیارې او په ناب به ولا تیارې او زیاتې بم پکې کې زیاتې بم پکې نه کې. خو الله وی نه ما در باندې سختی و نکړه. ان الله یقینا الله تعالی عزیز زورور دی، حکیم حکمت والا دی. یعنی الله عزیز داسې زورور دی داغه حکم بسړې خامخا منی، کته حکم ونه مل نو الله زورور دی هغه به راونی سي تپوس د نو کی. او حکیم داغه په هر حکم کې ناشنا حکمت ته اگر چې مونږ ته بنئ معلوم. فی الدنیا په بار د دنیا کې والآخرت او آخرت کې سوچ او فکر کوئ. ويسألونك وتپوس کويستانا عن اليتامى په بار د یتیمانانو کې. قلت ورته اے پیغمبر اصلاح لهم اصلاح د دوی د پاره خیر غردا وان تخالطوهم
او که ګډون کوئ تاسو د دوی سره فاخوانکم نو بیا رونه دي ستاسو والله الله تعالی یعلم المفسد پیجنی فساد کونکې من المصلح د اصلاح راوستونکې نه ولو شاء الله او که چرته غوښتلی الله تعالی لأعنتکم نو په تکلیف کې به اچولی وی تاسو ان الله یقینا الله تعالی عزیز زورور ذات حکیم حکمت والا دی په دې بل آیت کې الله رب العالمین شپږم امر ذکر کوي چې په دې سرم د کور انتظام دا ډېر ښایسته برابریږي معاشره کې مور سره اصلاح راځي او د دې تعلق دی د نکاح سره د واده کولو سره چې کله یو سړی په غلطه طریقه باندې نکاح وکړي نو د کورنۍ نظام ور سره بیا څه کیږي دا ور سره خرابېږي او چې په شرعي طریقه باندې د واده او نکاح وکړو نو ژوند به دې ښایسته ته به هم خوشحاله ښځه به دې خوشحاله بچی بم کدی وشو خوشاله به مور او پلار به دیم سي خوشاله به خو چې په غلطه فاسده طریقه وشي به د کورنۍ ژوند ور سره برباديږي دغه رنګ څنګه چې د شراب او جواری او د یتیم د مال نزان ساتل فرض دي نو دغه رنګ الله وي د مشرکانو زنانو سره به نکام سړی نه کوي ځان به تساتي یو خزه دا هغه مشرکه ده نو مسلمان لدا جایز ندی چې تا ته پته دا د مشرک دا او تور سره نکاح وکي الله وی ولا تنکحوا المشرکات او نکاح مکوئ تاسو د مشرک زنانو سره دا غوی سره بسړی نکاح نه کوي په دې آیت کې الله رب العالمین د مشرک خزې سره نکاح کول او خپل لونه او خويندې مشرکانو سړو ته ورکول د دینه منع فرمایلی دا بسړی نه کوي ولا تنکحوا المشرکات نکاح بن کوي د مشرکانو زنانو سره مشرک چاته وي قران کریم کې زی په زی د مشرک تعریف ذکر کړي دي په آسان الفاظو کې دا دي سوق چرا لګي او د الله په شانتي صفات د مخلوق ته ور کوي مطلب دا دی چې د الله کوم صفاتونه دي د خالقیت د مخلوق ته ور کوي لکه عالم الغیب دا سوق دی الله دی عالم الغیب مطلب دا د سمره چې پټ شیزونه دي د دې علم د چا سره دی یو الله سره د پټو شیزونو علم نه پیر سشتا نه بزرگ تشتا نه نبی سشتا نه ولی سشتا نه یو مولا سره شته دا چا سره دی یو الله سره دی که څوک دا کار کوي بس دا مشرک دی د لور خور نه ورکي او نه بته د لور کې دغه رنګ د الله رب العالمین چې کوم خصوصي صفات دي هغه سړی راوالی او مخلوق له ورکی لکه خصوصي صفات دادي چې سر چې ښکته کې دا بچاته سړی ښکته کوي الله ته به ښکته کوي سجده به د الله نه علاوه بل چاته سړی نه لګي او یو کس دی په جمعات کې دنه الله ته سر ټیټي مونږ کې سجده لګي بار بیا قبرونو نم تاویږي طوافونم کوي او قبرونو تم سکه سر ورتا کته کوي دي ته شرک وي دغه رنګ د نفع او د ضرر مالک دا سوق دی یو الله دی او د یو سړی دا عقیده ده چې نه الله هم کوي خدا بابام کو غواړي نو ماته نفع او ضرر را کولې شي دي ته مشرک د داسې سړی لور بم نه کې خپل بم ولا نه ورکی نو دا صفاتونه چې کوم د الله صفاتونه دي خاص دا سړی مخلوق لور کوي بدغه ته مشرکان وای دي نه بسړی ځان ساتي کاغه اهل کتاب دی او که غیر خلق دی د دې ټولو نوم مشرک دی نو دلته الله رب العالمین منع فرمایلی دا چې تاسو بعد د مشرکانو خزو سره نکاحونه نه کوئ خدای یو خبر یاد وساتئ د دینه پس بیا سورۃ المائده نازل شوه د شپږمه پاره کې براشي په سورۃ المائده کې الله رب العالمین دا حکم کړی دی چې که اهل کتاب خلقی او هغوی کې شرک موجود مینو هغوی نه بیا سړی خزی په نکاح کولی شي اهل کتاب هغه خلکو ته وایي چې کم پیغمبر ته الله کتاب ورکړی او دوی هغه کتاب مني لکه نسوارا شو اوس چې ورته عیسیان وایي د دوی پیغمبر ته الله رب العالمین انجیل ورکړی عیسی علیه السلام ته دې ته اهل کتاب وایي یهود شو کم چې د تورات منون کې خلق دي نو که په دغه خلکو کې شرک هم موجودی نو بیا ور سړی د هغوی نه لور خور ده کولی شي خو خپله به ولته نه ورکړي دا قطعا حرام دي دا کار به سړی نه کوي نو که یهودیه زنانه ده که نصرانیه ده که صابیه ده او که کتابیه مشرکه ده
نو د هغوی نه سړی خور او لور دا کولی شي. دا اجازت شته دی په سورة المائده کې الله دا اجازت ورکړي. دلته خو عام حکم دی او هلته بیا تخصیص د دې ذکر کړی دی. نو د مشرک زنانه د دې سره به سړی نکاح وغیره دا نه کوي. او چې کم اهل کتاب نه دي لکه هندوان چې کم شو، هندوان، مجوسیان، د چینیان، روسیان وغیره، دوی سره خو به بالکل د دوی لور خور دا به سړی په نکاح باندې نه اخلي. خو مفسرین لیکي چې اوس چې کم اهل کتاب دي هغه هم صحیح نه دي پاتې شوي، ځکه هغې اهل کتاب لور خور ته کولی شي که هغه یهودي او هغه تا ته ووایي چې او زه الله منم او موسی علیه السلام زمونږ پیغمبر او هغه پیغمبر منم، په ورځ د آخرت هم یقین لرم، نو د داسې سړي لور ته بیا کولی شي. که ده کې شرک هم موجود وي بیا لور کولی شي. خو اوس خو هغه نه دي پاتې، اوس خو د قیامت نه انکار کوي او د پیغمبر نه ورسره هم انکار کوي. نو که دغه رنګ څوک و نو سورة المائده کې به د هغې اجازت شته دی. نو الله وی ولا تنکحوا المشرکات، او نکاح مه کوئ تاسو د مشرکو زنانو سره حتی تر دې پورې یؤمننا چې دوی پوره ایمان راوړي. یوه زنانه د اول مشرکه وه، د شرک مرض پکې پروتو، خو بیا دا زنانه صحیح مسلمانه شو، توبه یې ویستله، نو بیا تا ته اجازت دی بالکل نکاح ورسره کولی شي. ولی الله وی ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة. څه عجیبه خبر الله رب العالمین ذکر کوي. الله وی د دغه مشرک زنانه نه هغه وینځه بهتره ده چې یوه وینځه ده ولو اعجبتکم، اگر که په تعجب کیا چې تاسو لره خایس او مال د هغې یو مشرکه ښځه ده او ښه ښکلې ده، د رنګ روغن هم ښایسته ده او مالدار هم ده، خو شرک پکې دی. الله وی دې سره به سړی واده وغیره نه کوي. بل طرف ته وینځه ده، د رنګ نم تکه تور او بدرنګه ده، غریبه ده، درک هم نه لګي. الله وی د دغې سره نکاح وکړه، دا ستا دپاره د دې مشرکې زنانه نه څه ده، دا بهتره ده. قرآن کریم داسې یو عجیبه کتاب دی، دا د سړي عقیده برابروي. قرآن کریم کې اکثر د عقیدو مسائل ذکر کیږي، د توحید مسلې پکې ذکر کیږي، او بیا د دې حکمتونه حدیث کې راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تنکح المرأة لاربع، کله چې یو سړی د زنانه سره نکاح کوي نو د څلورو وجو نه یې کوي. یو لمالها، بعض خلک چې د چا سره واده کوي نو د مال د وجې نه یې ورسه کوي. یاره د دې پلانکي دا لور ډېره زیاته مالداره ده او پلار به یې راپسې جیداد ولیکي او سره به وله ډېر زیات وکړي سونه، نو د دې د وجې نه دی خوښ ګڼي او دی وایي دې سره به زه څه وکړم، واده به ورسره. د دین فکر او سوچ ورسره نه. دویم بل څه و جمالها، بعض خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ښایست د وجې نه ورسره څه کوي، واده کوي. یو جینۍ ډېره زیاته ښایسته اگر چې دینداري نه 15 وخته مونځ پیژنیم نه او ځوان به پسې نښتې مور او پلار ته به وایي بدقه به راله کېږي نه بله نه کومه. نو بعضې سړو کې دی د دین فکر ورسره نه. دریم و حسبها، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې سړی چې واده کوي نو نسب ته یې ګوري، یاره وایي دا د اوچت خاندان ښځه نو د دې وجې نه زه زویله کوم، اگر چې دینداري پکې نه د دین فکر ورسره نه. څلورم ولدینها، یو سړی زویله ښځه ګوري، هر چا کره ورځي یاره وایي تکه توره دي، بدرنګه دي، خو چې دیندار او حیاناکه جینۍ زه هغه زویله کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاصبر بذات الدین، وایي دغه د دین دا ښځه راټینګه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دین دا کومه جینۍ چې ده دینداره دقه راټینګه کوي. تربت یداهو، وایي که دا دې پرېښوده نو دواړه لاسونه به دې په خاورو کې ککړ شي. نو د دې وجې نه کم سړی چې بچو له ښځه کوي نو دینداري ډېر کتل پکار دي. نو د کورنۍ نظام به دې ورسره بیا ډېر زیات برابري. د مشرکې زنانه نه ځان ساتل پکار دي، او چې اولاد له ښځه کې دا د بچي په مور او پلار ګورې غټ حق دی. داسې نه چې ته وې دینداره ده وسې توره چنګړۍ دې وله را په مخه کړي او سبا دې بې زوی په کور کې ټینګېږي نه، یو ځای ته منډې وي او بل ځای ته منډې وي او جرګې مرګې ورباندې کې نه. اسلام ډېر ښایسته دین دی، اسلام اجازت ورکړی دی. ګوره د پښتو کې دا یو رواج دی، خو دا د اسلام خلاف خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته زوی له ښځه کې
دا الګ ځان سره بوزه جینۍ ته داسې مخامخ کېنوه خو یوازې به نه پرېږدي دا جینۍ به مخامخ به ورسه هلکي یو بل به باقاعده اینی دا د اسلام اجازت دی موږ او تاسو خو دا بد ګڼو ښځه ما لور به اوس دا ایني که چېرته وینه کي بیا به څه کېږي نه اسلام د دې دا رواج دی او دا ایستل پکار دی نو د کور نظام ښایسته کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې یو بل سره برابر که داسې برابر که زوی ته ووایه چې بچې دا جینۍ دی دله یې کومه څنګه دې خوښه ده جینۍ به هم دا شهزاده ویني نو چې هغه شهزاده ویني نو هغه به هم څه ووایي هلک به هم څه ووایي نو چې د اسلام د قوانینو مطابق دی وکړه نو سبا ستا ژوند به هم ښایسته او دا زوی به دې بیا تیښته راتیښته نه کوي او چې نه ته د زوی نه تپوس نه کوي چې بچیه ته زما نه پیدای چې زه څه ویم هغه به کې دا ګورې د اسلام اصول دا نه دي اسلام هم د اجازت نه ورکوي جابر رضی الله تعالی عنه ښځه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله ویل یا رسول الله ما خو کوژدن وکړه ښځه مې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی جابر ځوانه دی وکړه که بوډۍ دی وکړه ورته یا رسول الله کونډه مې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ځوانه به دې کړې وي تم ځواني ښځه به دې تا کونډه وکړه نو خو د اوس نه کونډه ده واده ور نو چې ته ستا خو ځواني ده نو د دې وجې نه د عمر تقاضا هم دا ګورې کتل پکار دي په هر لیول باندې دا د بچی په مور او پلار حق دی اسې سین ته غورځول نه دي پکار نه به لور سین ته غورځې نه به زوی ته څه کې سین ته به نه غورځېږي نه ورځ د قیامت د زوی لاس د مور او پلار ګریوان به د لور لاس د مور او پلار ګریوان نو د پښتو دا بعضې رواجونه پرې ښودل پکار دي اسلام طریقه باندې کار دا کول پکار دي کې ډېر لوی خیري نو د دې وجه نه کله چې زوی له ښځه کې نو د ټولو نه اول به ګورې عقیدې ته ګوري چې دا جینۍ دینداره ده شرک خو پکې نشته دی نو چې دینداره وه او شرک پکې نه نو اول به دا سم کې ټیک د هغې نه وروستو پکې بیا دا نورې خبرې سمنه نه دي نسب ته یې وګوره او دې ته یې وګوره چې غریبه ده که مالداره ده تا سره سمې خوري نه خوري دا خبر هم ټیک ده د دې اجازت هم اسلام کې شته د اسلام تنګ دین نه دی اسلام فراخه دین دی خو دومره ده چې د ټولو نه اول به سړی دینداري ګوري دا د مور او پلار باندې د بچی حق دی چې داسې ښځه وله وکړي چې دینداره او یقینا موږ داسې ولیدلو چې دینداره ښځه چا را واده کړې ده نو هغه زوی به ټک مون نه کوو خو بیا د سار جامې هم په وخت راپاسېږي یقین وکړه چې تهجد مونځونه ورباندې کوي زیات ما داسې ولیدل چې قرآن مجیدونه ورته ښځو ختم کړه خاوندانو ته د دیندارۍ دومره لوی برکت دی سخر ته قرآن ختم کی خواښې ته ختم کی نو دا ډېر لوی د برکت خبره ده او د سعادت خبره ده نو د دې وجې نه چې ښځه کیس ویله نو اول به د عقیدې لحاظ ساتي د مشرک نه به ځان ساتي ځکه چې د مشرک جینۍ سره بلکل اړوله نکاح کیږي نو ځکه چې کله ته مشرکه جینۍ د کور ته راوستله نو دې سره د نظام ټول د کور خراب کو څنګه دې خراب کو تا به ځان نه ښځه کړي ته به راشې ستړی د بازار نه چې بیبي به مې په کور کې هغه به تلي چېرته باباګانو په زیارت باندې به ګرځي ځکه چې مشرکه به یې که نه د پلار د کور نه به زیارتونو له ډېره تلله هغه به د پیر بابا طواف کوي ته به دلته کور کې ناستې ډانګ به دې نیولې چې ورې دا به راځي که به نه راځي نو دې څه د کورنۍ نظام خرابېږي د دې وجې نه ته به راشې کور ته ستړی ابه تلی چې راشي چرته تلی وي زه خو پیر بابا زیارت له تلی مو ولې بېګا مې خوب لیدلی او یارېدلی او ما وایي چې سار به زم د پیر بابا زیارت دیدن به خامخا کومه نو مشرکې ښځې سره د کور نظام خرابېږي نو د دې نه به سړی ځان ساتي ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا او الله رب العالمین فرمایي چې مه ورکوئ تاسو خپلې خور او لوڼه مشرکانو سړو ته په دې کې ګوره بلکل استثنا نشته دی د لومبي حکم کې خو لا دا خبره وه چې که کتابیانو خلکو نه کم چې اهل کتاب دي که هغوی کې شرک هم نو سړی ته خیر د خور او لور کولی شي یوروپ یا بار ملکونو ته یو نوجوان هلک لاړ شي او هلته دته داسې یهودي یا عیسوي میلاو شو چې هغوی دا مني چې آخرت هم شته دی او موسی علیه السلام عیسی علیه السلام هم منو او الله هم منو نو که د هغې جینۍ سره چا نکاح وکړه نو دا جایز ده تی ورسه بیا کولی شي خو تا ته بلکل د اجازت نشته دی دغه شان خلکو له ته به وله بلکل خپل لور او خورو دا به وله سړی بلکل به وله دا سړی نه ورکوي د دې نه اسلام چورلټ د دې نه منع فرمایلې ده بیا دې کې یو مسله ده یاده ساتئ په دې وخت کې علماو یو مسله لیکلې ده لکه زمونږ په دې مسلمانانو کې بعضې خلک داسې شته دی چې د شرک مرض دی پکې
ته نن سبا په دې پنجاب کې دا شی ډیر زیات دی، د بریلیانو نوم باندې ډیر مشهور دي. دغه خلکو کې لږ دا مرض ډیر زیات دی د شرکو. په دې زیارتونو باندې خاص مړه دي، طوافونه ته کېږي، څوک یې ګټې ځان پسې راکاږي، څوک یې نظرونه د هغې په نوم مني. دا شرک دی. نو آیا د دغه خلکو لونه خلک کولی شي که نه شي کولی؟ نو کم چې داسې پاخه مولیان دي او کلک موحدو، نو هغوی خو خبره ډېره سخته کړې. هغوی وایي د دې بریلیانو لونه به هم سړی نه کوي. د بریلي سړي لوره که پښتون دی او که پنجابی بریلی دی او په زیارتونو مړي او چیلی روان کړي، د پر امام په نوم باندې مې دا چیلی منلې او دیګ مې منلې، دا شرک دی. وایي د داسې سړي لور تاله جایز نه ده چې تی وکړي. خو صحیح قول پکې دا دی د علماو چې نه، دا ستا دپاره جایز دی. د بریلي سړي سره هم سړی رشته کولی شي، ځکه چې ټیک د بریلي سړي کې دا شرک خو پروت دی، خو بل طرف ته بریلی سړی الله مني، رسول مني، ورځ د آخرت هم مني. خو ښه خبره دا ده چې ځان ته وساتي، ځکه چې ځان دې ته ونه ساته نو که دې راواده کړه ټیک د جایز خو شوه، خو د کور نظام دله څه کوي؟ خرابوي دله. نو د دې نه به سړی ډېر زیاتو ځان ساتي. اولئک حتی یؤمنو، تر دې چې ایمان ناوړي. ولا عبد مؤمن، دلته الله رب العالمین هغه مثال ورکوي چې ولا عبد او غلام مؤمن چې مؤمنی خیر، دا ډیر بهتر دی مشرکین د مشرک سړي له. الله وی مشرک ته خپل خور او لور نه ورکې، یو غلام له ورکه تک تور دی، د نسب لحاظ صدم کمزور، مال د ورسنې دا لور دل ورکه دی کې بهتري ده. خو مشرک سړی اگر چې مالدار دی، خسته دی، نسب والا دی، هغه له مو ورکوه. ولو اعجبکم، اگر چې تاسو په تعجب کې واچې مال او خایس داغو. اولئک، دغه کسان یدعون الی النار، الله وی دا مشرکان خلق را بلی تاسو چرته الی النار، جهنم طرف ته. یعنی مطلب دا دی چې کله تا خپل خور او لور راواغسته او د مشرک سړي په جولې کې دی واچوله، نو دا خاون څه دی؟ دا خو مشرک دی که نه؟ نو هغه خو خاون خو په ښځه باندې زوروري که نه؟ بیله خبره ده چې نن سبا اکثر سړی کمزوري شوي دي او ښځې زوروري شوي دي. خو صحیح خبره دا ده چې خاون دا زوروري په ښځه باندې حکم پابند دی. نو مشرک سړی خو د دې خاون شو، نو هغه به ستا په دې لور باندې زور راولي، ایسته به دله دا لور سکی، دا به هم دله شرک راواړی. د دې وجې نه الله وایي چې خپله لور او خور به بالکل نه ورکې، دی جهنم ته راکاږي. او که بالفرض تی ته وکړي د مشرک سړي نه، لکه کتابیانو نه سړی وکړي، هغه مشرکه ښځه ده، نو هغې اجازت یې ځکه درکړو چې زه خاون چې کمی نو د ده لږ زور طاقت سیوی. نو که تا مشرکه ښځه وکړه، یهودڼه دې وکړله یا دې د عیسیانو نه وکړله، نو زه چې تی را واده کړي نو دعوت به وله ورکړي. ته خو خاون ورته ووایې چې ګوره ستاسو په انجیل کې هم دا شته دی چې الله به مني، رسول به مني، آخرت به مني. ستاسو په تورات کې هم دا شته چې الله به مني، رسول به مني، آخرت به مني. نو چې دعوت دې وکړه کیدای شي تی څه کې مسلمان یې کړي، نو دا لوی خیر دی پکې. والله الله تعالی یدعو را بلی تاسو الی الجنت، جنت طرف ته، والمغفرت او مغفرت طرف ته، باذنی په حکم خپل سره. ويبين بیانوي آیاته نخ خپل للناس د پاره د خلق، لعلهم دې د پاره یتذکرون چې تاسو نصیحت قبول کړئ. فی الدنیا، په دنیا په باره کې، والآخرت او د آخرت په باره کې سوچ کوئ. ویسألونک، او تپوس کوي ستانه، عن الیتاما، په باره د یتیمانانو کې. قل ته ورته ووایه ای پیغمبر، اصلاح لکم، اصلاح د دوی خیر غوره ده. وان تخالطوهم، او که ګډون کوئ تاسو دوی سره، فاخوانکم، نو دوی رونه دي ستاسو. والله الله تعالی یعلم المفسد، پیجنی فساد کوونکي لره، من المصلح، د اصلاح کوونکي نه. ولو شاء الله، که چرته غوښتلی الله تعالی، لأعنتکم، نو تکلیف کې به اچولی وی تاسو. ان الله یقینا الله تعالی عزیز زورور ذات ته، حکیم حکمتون والا دی. ولا تنکحوا المشرکات، نکاحونه مکوئ د مشرکانو زنانو سره، حتی تر دې پورې یؤمننا چې ایمان راوړي. ولا امت، او وینځه مؤمنه چې مؤمنه خیر بهتره ده، من مشرکه، د مشرک زنانه. ولو اعجبتکم، اگر چې په تعجب کې واچوي تاسو لره حسن او مال د هغې.
ولا تنكحوا المشرکین او مور کوي تاسو په نکاحونو باندې مشرکانو سره تخپل خويندې ولونه حتی تر دې پورې یؤمنو چې دوی ایمان راوړي ولا عبد او غلام مؤمن چې مؤمن خیر دا بهتر دی من مشرک د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر چې په تعجب کې واچي تاسو لره مال او خایس دهغه اولئک يدعون الى النار دغه مشرکان خلق را بلی تاسو اور د جهنم ته والله والله تعالی يدعو را بلی تاسو الى الجنه جنت طرف ته والمغفرة مغفرت طرف ته باذنه په حکم خپل سره ويبين بيان آياته آياتنا خپل للناس نپاره د خلق لعلهم د پاره د دې يتذكرون چې تاسو نصيحت قبول کړئ فی الدنیا په بار د دنیا کې والآخرت او په بار د آخرت کې سوچ او فکر نکار اخلئ ويسألونك تپوس کوستان عن اليتامى په بار د یتیمانانو کې قل تورت اوایا اے پیغمبر اصلاح لهم اصلاح د دوی د پاره خیر ډیر غوړه ده وان تخالطوهم ک غډون کوي تاسو د دوی سره فاخوانکم نو بیا خورون دي تاسو والله الله تعالی یعلم المفسد فی جن فساد کون کې من المصلح د اصلاح کون کنا ولو شاء الله کچر د غختل الله تعالی لعنتکم نو په تکلیف کې بیا چولی وي تاسو ان الله یقینا الله تعالی عزیز زور ور ذات حکیم حکمت والاده ولا تنكحوا المشركات يوم کوي نکاحونه د مشرکانو زنانو سره حتا تر دې پورې یؤمننا چې ایمان راوړي ولا امه او وینز مؤمنه چې مؤمنه خیر دا ډیره غوړه ده من مشرکه د مشرک زناننا ولو اعجبتكم اگر چې په تعجب کې واچوي تاسو لرا ولا تنكحوا المشركين ومور کوي تاسو خپل لونه خويند مشرکانو سره تا حتا تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي ولا عبد او غلام مؤمن چې مؤمن خیر دا ډیر غوړه دی من مشرکین د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر چې تاسو په تعجب کې اچوي اولئک دغ مشرکان خلق يدعون ربلی تاسو الى النار جهنم تربتا والله والله تعالی يدعو بلی تاسو الى الجنه جنت تربتا والمغفرة ومغفرت تربتا باذنی په حکم خپل سره ويبين بيان آياته آياتنا خپل للناس نپاره د خلق لعلهم د پاره د يتذكرون چې تاسو نصیحت قبول کړئ